أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدي قدرمند او بابرکت جلسه کی قدرمندو علماء کرام و مشایخ عظام او مجاهدین کرام او فضلاء کرام طلباء کرام او طول حاضرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طول نمخ کی دی فضلاء کرام تا د دې سفر د منزل د پرکولو او د دې دستاري فضیلت مبارکي وایم او د دې اساتذه کرامو ته دعا کوم چې الله جل جلاله دې د دې دا خدمت قبول کړي او هغه کسان چې د دې خدمت لپاره زمينه برابر کړې ده او خدمت یې کړې وي هغه دې الله جل جلاله خدمتونه قبول کړي. د کندهار ټول علماء ته او د افغانستان علماء ته دعا کوم چې الله دې د خدمتونو قبول کړي. ټول مسلمانانو ته دا دعا کوم، ټول علماء ته چې د دنیا په هر کونج کې وي دا دعا ورته کوم چې الله دې علمي خدمتونو قبول کړي او ټول فضلاء کرامو ته چې په افغانستان کې دي مبارکي ورته وایم که د دنیا په هر کونج کې دي ټولو ته د دستار فضیلت مبارکي وایم او د الله جل جلاله څخه غوښتنه او سوال کوم چې الله دې د دې علم د خدمت توفیق ورکړي، الله جل جلاله دې د عمل توفیق ورکړي، خدای تعالی دې دا علم د نجات یو وسیله جوړه کړي، خدای تعالی دې د جنت الفردوس لپاره وسیله ورته جوړه کړي او دا دعا کوم چې الله دې ټول پلرونو ته داسې نیکبختي ورکړي او امارت چې څه کوي دوی ته دا یقین ورکړي چې امارت ستاسو په ګټه کوي. ګورئ تاسو څومره جرمونه په افغانستان کې سوي ټول ته معافي وکړي چې بد اراده درلوده نن بیا هغه راکشوله یو په یو باندې بې ادبه وله، لکن نن د هغو پر بچانو باندې موږ رحم کوو. د نورو یتیمانو سره یو ځای د دغو یتیمانو ته هم تاسو پیسې ورکړئ، معیوبینو چې پیسې ورکړي دا هغه زموږ خلک دي. کافران کوشش کوي په موږ کې نفرت واچوي، دا د کافرانو کوشش دی چې په موږ کې اختلافونه راولي. په آخر کې تاسو ته بیا مبارکي وایم اللهم دا سعی او کوششونه قبول کړه، الله دې د دې مجاهدینو خدمتونه قبول کړي او دا خاص وخت بیا خصوصي مبارکي وایم د ټولو دې الله مبارک کړي.
نو زم دا ډېر وخت نه یم راغلی دا خاص وخت ته دغه مې یو بهانه وګڼل بس تاسو نو دغه زما پر راتګ باندې حساب کوئ الله جل جلاله دې درسره راځي چې بس ته مو اواز ولري والا مخته خدای دې خیر درکړي د دین خدمت د قرآن پاک او د شرعي علم صبر خمن شي د دغو فاضلانو پلرونو ته قریبانو ته کورنۍ ته ټولو ته په اخلاص باندې مبارکي وایمه خدای تعالی دې دغه اولادونو بچیان د دوی د نجات شریعت جوړه کړي الله پاک دې د دوی په برکت باندې د هر قسم مصیبتونو څخه دنیا او د آخرت خلاص کړي ورونو علماء تاسو ته د علم پر فضیلت باندې بیانونه کړي دي علم بیخي ښه صفت دی دا انسان چې د حیوان سره الله پاک جل جلاله بهتر ګرځولی دی او په ټولو مخلوقاتو کې چې الله پاک انسان اشرف ګرځولی دی او عزت الله ورکړی دی هغه د علم په وجه دی په نورو ټولو شیانو کې انسانان حیوانان سره شریکان دي خو یو په علم کې حیوان سره علم نشته حیوان کې دا استعداد نشته چې علم حاصل کړي الله پاک انسان ته دا استعداد ورکړی دی چې علم حاصل علم د الله جل جلاله صفت الله جل جلاله دا خپل صفت په هغه چا کې دی چې الله یې د خیر اراده وکړي حدیث شریف کې راځي ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله پاک چې چاته اراده د خیر وکړي نو هغه ته د دین علم ورکړي هغه په دین کې پوهه حاصله کړي د هر چا په حق کې د الله پاک اراده دا نه د معلومه چې د الله به د په حق کې څه اراده لري خو د دیني عالمان چې دي د هغو په حق کې د الله اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده چې د علماو په حق کې الله د خیر اراده لري د دنیا او آخرت د خیر اراده د الله پاک هغه د علماو په حق کې علما دنیا کې هم کامیاب دي آخرت کې هم کامیاب دي دا علم چې الله پاک په یو چا کې ارزي الله د دې اراده نه لري چې هغه ته عذاب ورکړي بلکې الله د دې اراده لري چې هغه ته آخرت کې د آخرت نعمتونه ورکړي او دنیا کې دا مادرونه دنیا کې دا عیاش دنیا هغه دې ته تعجب ده چې موږ دې ته تعجب وي چې دا ملا طالب په مدرسه کې اوسېږي او هیڅ دنیایي ګټه نه لري هیڅ د رزق یو منبع نه لري او د شپې ورځې دلته کوي کور یې پرېښی دی دا څنګه تعجب نو دوی د دې کوشش کوي چې د دې خلکو ذهنیت جوړ کړي چې تاسو نه خرابېږي تاسو په کار دی چې د خپل ژوند لپاره یو اسباب او وسایل برابر کړي څه کوي چې په مدرسو کې ناست خو لیکن هغه چاري چې زما پر خاطر ووري شیخ نه ویني په خواب ملا پتوري د طالب په ذریعہ کې چې کوم احساسات د الله سره ستا هغه د دې جاهلانو په لور کې نشته دا نه خبره دی په دې اسرار باندې څه کوي الله پاک د طالب او د عالم ترمنځ کوم رابطه شته ګوري په دومره سختۍ کې دا طالب خپل وخت تیری په نیمه ډوډۍ باندې تیری په وچه ډوډۍ باندې تیری په مسکینی باندې په فقر باندې څو کاله دا مراحل طی کوي دا سفر سر ته رسي که تاسو د علماو څخه د دې د مشکلاتو او محنتونو پوښتنه وکړئ په ډېر سخت محنت دا علم حاصل کړی
هغه علم چې په سخت محنت باندې حاصل سي هر شی چې په محنت حاصل سي هغه ډیر قدر مني وعلمت علم ډیر قدر لري انما يعرف ذل فضل من الناس ذووه نو د علم قدر به علما او معلومي نو د یو خاوندان د فضل چې دي خاوندان د فضل یې کوي قدر زر زرگر سناسب قدر جوهر جوهری د زر قدر به د زرگر سری د عالم قدر به د عالم سری په څومره قرباني باندې د علم حاصل کړی دی او څومره په تکالیف باندې حاصل کړی دی او بیا یې تاسو مفتر کوي دا ستاسو د ګټې لپاره دی د ځان د ګټې لپاره نه دی تاسو نو علما وي متوکلین علی الله چې دي هغه د علما دي یو دوه کورو ملایي نیولې ده که په میاشت کې شی ورکړي که نه کوي بس لله فی الله توکل پر الله بس الله جل جلاله یې نه په قدر رښتې ورته مقرر کړی نه د ملا تجارت شته نه روزانه شته بس لله فی الله نه که تا څه ورکړل ورځې نه که دې نه ورکول غواړې او قرآن پاک کې چې وایي چې هغه کسان چې تاسو ګمان د اغنیاو پر کوي او هغو ته د صدقات ورکوي هغه د علما دي ځان یې داسې مستغني کړی دی چې سار د کور سره وځي ته به دا وایه چې دا ټوله دنیا د ده په قباله کې لیکل شوی لیکن د ده څه چې پوښتنه وکړي د ماښام ډوډۍ بم نه وي خو لیکن داسې په غیرت باندې به ګرځي چې د خلکو به دا خیال شي تاسو اوس دا دنیا وایي دا ملایان په څه شي چلیږي کله دا نظام په څه شي باندې چلیږي کله دا د کومې خوا کېږي کله ملایان وګوره دا اوس ورته معلومه شوه چې ملایان دغه خلک دي چې هغه ټوله دنیا په قباله باندې لري ټولې دنیا دعوه کوي دا جاهلان ناپوهان هغه دا کوشش کوي چې د ملاو د خلکو ترمنځ فاصله راولي دا علماء کرام دي چې الله جل جلاله د خپل دین لپاره انتخاب کړی دا د خلکو په ګټه باندې کار کوي تاسو دین درته په خپل ځان باندې تکلیف ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صحابه کرام صفت او خپل کور کې به شي نه درلود خو بل باندې به رحم کاول دغه ته ورکړ خپل ځان به محتاج پرېښاوه بل سړي ته به نه پرساوه خیر الناس من ينفع الناس خیر د خلکو داري خلکو ته نه پرسي ځان یې مقصود نه دا علما چې دا خیر خلکو ته خیر رسي لیکن فاته د اهل دنیا چې دی هغه ځان ته ګټه کوي تاسو د اهل دنیا ووینئ کتا ته خبره کوي دا څه خبره درته کوي چې د دنیايي ګټه پکې وي کتا ته یو شی درکې خپل دنیايي ګټه په نظر کې نیولې که حکومت تر باندې کوي خپل دنیايي ګټه په نظر کې نیولې چې دا د ځان بندگان د ځان بندگان جوړي او د ځان خادمان یې جوړي نن ټول دنیا کې چې وګوري دا کوشش روان دی چې خلک د ځانو بندگان جوړ کړي د ځانو خادمان یې جوړ کړي د بشریت په نامه باندې بناري وي چې موږ د انسانانو خدمت کوو لیکن په بل طرف کې به د انسانانو ویني شي لکه تاسو چې اوس د دنیا نارې اورئ د جاهلانو د دې ظالمانو د بشر په نامه باندې نارې وي چې موږ د انسانیت خدمت کوو دا تاسو اوس ویني عملاً په سترګو باندې ټوله دنیا یې ویني افسوس خبره دا ده چې مسلمانان پکې غلي پاتې دي کلمه د حق نشي ویلای دا ولې نشي ویلای دا خو دا دینی کمزوري ده دا الته د ایمان کمزوري ده چې ځغ نشي کولای نن تاسو وینئ په فلسطین کې پر مسلمانانو باندې سخت ظلم روان دی
او دا ټول داسې دي لکه موږ چې په سترګو باندې وینو دومره یقین مو دی چې د فلسطین مسلمانانو باندې نسل وژنه روانه ده. الله پاک دې حاضر مجلس ټول وبخښي. یا الله جنت الفردوس ته یا الله دې ټول ته په دې ثواب کې پوره برخه ورکړي. یا الله پاک د مجاهدین وبخښه. خدای پاک دې ته جنت الفردوس ورکړي. یا الله زموږ ټول شهیدان وبخښي. خدای جنت الفردوس ورکړي. یا الله زخمیان مو جوړ کړي. یا الله پاک زموږ په مور پلار باندې ورحمت. یا الله دا نظام اسلامي نظام په خپل حفاظت کې وساتي. یا الله زموږ ټول مسؤلین اصلاح کړي. یا الله ما اصلاح کړي. یا الله په ما باندې نور اصلاح کړي. یا الله زموږ مسؤلین اصلاح کړي. الله په دې نور اصلاح کړي. یا الله موږ ته هدایت وکړي. په موږ باندې نور ته هدایت وکړي. یا الله د دنیا ټول مسلمانان د کفارو د ظلم خلاص کړي. خصوصا یا الله د فلسطین مسلمانان خلاص کړي. یا الله پاک حفاظت وکړي. یا الله پاک د اسرائیل ته سخت سزا ورکړي. یا الله پاک قوتونه ټول مات کړي. یا الله پاک دنیا کې ټول مسلمانان محفوظ کړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد.